دا دونه لیټ رینګ دی وکړو خبره واره وایه بلې څه کار دی بیا ما ته دار ته ووایم زه سبا درځم که نه ته سبا راځې خو صبر وکړه ما خو تا ته ووایي چې صبر وکړه بیا به خپل بیا به وایي چې ما سره میلاو نه شوه یا دوکې را سره وکړه ستا په زړه کې به دا شکونه ضرور راځي ستا ما ته پته لګي صبر وکړه ما خو تا ته ووایي چې لږې موقع ته ګوره وي د صبر کا پل میټه ہوتا ہے د صبر میوه خوږه وي چې ته ټوله بې صبري کړې که نه نو بیا مشکل ده څه ووایم تا ته ما ووایي چې لکه ستاسو کور ته ما ته وایي چې کوم ځای کې تا یاد کړو رینګ روډ ګوره رینګ روډ ته چې څنګه ورسې که نه پتنګ چوک ته پوسټ به وکړې پتنګ چوک ته مخامخ لار وتې ده افغان کلمې ته افغان کلمې ته ګوره د سپین جومات ته پوسټ به وکړې سپین جومات چې کله سپین جومات ته راورسې که نه نو هلته به بیا 11 نمبر ګلۍ ته پوسټ وکړي نو د سپین جومات نه 11 نمبر ګلۍ تقریبا 9 کیلومیټر لرې ده چې 9 کیلومیټر نه چې ساک ته پرې وځي زموږ داسې کوڅه چې په هغه طرف ته وځي نو سړک دی لکه ګنډو نه وي او چې دې طرف ته پکې روځي نو دې طرف ته پکې سپین جومات ته راوتی شي او ستاسو کور باندې څه بورډ لګېدلی دی زمونږ په کور باندې بورډ مور نه لګېږي زمونږ د کور یو ګیټ دی مخې ته بریکر دی خوا کې ورسره تور بیټ دی ټیک شو څنګه ما ته ته ونه وایي ګلاب جان او درور دی درور نوم ماله نه راځي درور نوم دی ولې نه درځي نه نه درور نوم زه تا ته نشم انیستی نه نو فرض که زه ستا د پلار تپوس کوم یا د پلار یې څوک نور خو به دې نه نه ګورې په دغه یو خیال خو به دا کړي چې په دغه کې ګلن کې به ګورې د زما د پلار نوم د سره نه وي چې یاره پلانکې څوک دی نو درور نوم خو به دې یاد کړم که نه که فرض که نو رور زما وینه دلته نو هغه څوک دلته څوک دونه نه پېژني نه نو ما خو پېژني پلار مې پېژني نوم کې څه زه په نوم یارېږي څنګه نور را سره په ما نه یارېږي په ملاوېږي را سره په نوم را یارېږي ولې صبر کوه ما تا ته ووایي چې صبر وکړي چې صبر ته نه کړي نو بس بیا خو دا ونه شوه ګڼم او ستا خپل نوم ستا خپل نوم صحیح نوم راته زما خپل نوم سلما دی زه ټیک شو ولې هسې ما چې لکه ما ته ښې خبر وکړي که نه زه پروګرام کوم خو زه به تا ته یو ورځ به ویټ هم وکړم خو دا ته هم چې ما سره بیا هوټل ته ځې صحیح ده ښه ده صحیح ده هوټل ته به ځو کمره به اخلو هلته او که پېښور کې ستاسو خپل نشته نور څنګه ستاسو پېښور کې خامخا خپل دي که نه څوک بانه وکړه که نه بیا هغوی کره ځم که وین نو زموږ خپل چې کوم دی بل لار نشته زموږ خپل چې کوم دی یو په لکه زموږ ډېره کورنۍ چې کوم ده په نوښار کې ده پېښور کې زموږ داسې ډېر خپل نشته پېښور ته به ته څنګه ماله راوځې بیا زه به کوشش وکړم زه به چېرته داسې څه چل به کوم خدای راوستې ده زه هم دا وایم که نه چې لکه ملګري باندې کې څه به کوي زه به ستا هغه کار ته ما کېږم ټیک شو او شاله ته ما د ځوان کار راواستو ښه صحیح ده او مردان ته به کله راځئ ما دا ته څه ووایي ته لږ شان ویټ وکړه سبا لپاره خو لږ شان ویټ وکړه که نه سبا لپاره ویټ وکړم سبا نه شي کېدی سبا خو جمعې سبا بله ورځ خو ویټ وکړه ځکه چې مونږ کره لکه سبا مېلمانه را روان وي که نه نوښار نه نو چې هغوی رخصت شي نو زه به بیا څه فیصله کوم بیا به زه تا ته وایم او که زه چېرې هغوی سره لاړم که نه نوښار ته بیا که زه راتلم نو بیا به زه تا ته ووایم چې زه به یا یو شپه کوم یا به دوه کوم بس بیا به زه تا ته ووایم چې اوس راشه دې ځای ته راشه بیا هلته چانس ډېر وي به زه چل دی که نه چې زه به بیا سبا نه درځم داسې چل به ته وکړې چې ته کله هغوی سره لاړ شي که نه بس دوا کوه چې هغوی سره امید پرېږدي که زه لاړم نو بیا موقع ځانه ده بیا نوښار ته راشه نوښار چې بیا بلکل مېلاو شو نوښار ته نه شم درتلی بس بیا به داسې چل وکړې زما مردان کې ملګری دی که نه او هغه چې کوم دی د هغه کور دی او کور ټول فیملي په کور کې نشته هغوی تلي بل خوا که نه ښه خبره واره اوس زه لمونځ کوم ټیک شو خبره واره بیا به زه تکال وکړم که نه هلته سبانه وکړي او هلته به شپې له راشي ښه ده ټیک شو زه لمونځ کوم چې د لمونځ نه زه اوس ځاره شم چې تا ما د کارډ راستولی چې زه کارډ لوډ کړم چې زه تا ته بیا رینګ وکړم ټیک شو صحیح ده زموږ ملګری دی که نه د هغه مردان کې بنګله ده هغوی اوس په سوات کې اوسي که نه هغه بنګله کې تش چوکیدار دی زه به هغه تکال وکړم هغه کمرې ته به هغه بنګلې ته به لاړ شو
هغه صحیح شو، هغه خبره صحیح ده، خو چې ته اوس چې زمونږ کوم څه کار راتلونې په میسج کې مې کار راولېږه، ټیک شو؟ ته چې خپلو خپلوانو کره لاړ شم د اصل ته بیا د شپې اجازه میلاوېدی شي؟ کوم ځای نه؟ د نوښار نه. نه خو زه به داسې کار کوم چې ګوره چې زه کله لاړه شم نو تا ته به زه ووایم چې خو هلته ګوره یو موبایل زه نه شم ډېر یوز کولی، ټیک شو؟ هلته بل خپلوان به نه که که نه وي هغوی سره زما که ته ما سره خبره کړې نو بیا به ما سره په میسج باندې خبره کړې، ټیک شو؟ نه نو ته ورته دا نه شي ویلی چې زه خپل خپلوانو کره ځم که نه یا د هغوی ستاسو دغه ته نو هغوی زموږ خپلوان دي، هغوی به وایي چې نور ستاسو څه خپلوان دي، ولې موږ خپلوان نه پېژنو؟ نو بل خپلوان ورته یاد کړه که نه هغوی ته څه پته چې د هغوی کره تللی که بله خوا تللی. بس زه مشوره کوم، زه به بیا تا ته وایم. ستا هغه ملګری خو چې کوم ده نو زما خبره غواړي، زما اترو لور ده، زه به هغې ته ووایم ستا خبره مې ورته وکړم، تا سره به خبرې وکړي، بیا به تا په خبره پوهېږي، ټیک شو؟ هغې ته خو هر څه پته ده که نه، زه هم دغه خبره کومه چې هغه به ورته وایي چې د هغې کره تللی ده که نه، نو که چا سره وي نو هغه به خبره ختموي. ښه ټیک شو، زه تا ته بیا وایم، وروسته زه بیا تا ته وایم. صحیح ده. اوکې اوکې کار